السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، الله تعالی دې وکړي راته چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. لیدونکو، په دغه ویډیو کې زه نن تاسو ته یو ډېر ضروري سیټینګ وښیم. که چیرې ستاسو کشران په خپل موبایل کې غلط فلمونه ګوري، نو دغه سیټینګ په موبایل کې ورته وکړئ، نو غلط سایټونه به بند شي. او که نه نور ملګري مو هم انټرنیټ کې دا شیان ګوري، د هغو موبایل کې هم دا سیټینګ وکړئ. د ثواب په خاطر ویډیو ډېره مهمه ده، ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو د سره شیر کړئ ملګرو، او دا هم د مه هېروئ چې یوټیوب کې څنګه له داسې بلاګانو ځان خلاص کړو. ډېره مهمه ویډیو د ملګرو، ویډیو تر پایه وګورئ. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل محمدي چینل د سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ، تر څو د راتلونکي ویډیوګانې زما په وخت تاسو ته در ورسیږي. نو ملګرو، وخت مو نه نیسم، ویډیو شروع کړو. راځئ د ویډیو تاسو به راسئ ملګرو. لومړی ګوګل کروم ته د هر چې موبایل کې ګوګل کروم شته ده، نو تاسو چې کله د ګوګل کروم دلته را خلاص کړ، نو زه تاسو ته یو سایټ ښیم ملګرو. دا ګورئ ملګرو، ټول فاحش ګنده فلمونه دي پکې، دا ویډیو عکسونه ټول پکې دا فاحش فلمونه دي پکې. نو موږ غواړو چې همدارنګه هم له هر ډول فاحش فلمونو نه ځان خلاص کړو. نو تاسو به څه شی وکړئ، دلته په سرچ کې به تاسو ولیکئ ګوګل. چې کله مو ګوګل ولیکه، نو دغه ګوګل به تاسو ته راسي ملګرو. تاسو به چې کله داسې اپشن درته راواخلي ملګرو، تاسو به لاندې راسئ سیټینګ ته، دغه وینئ ملګرو. دې سیټینګ تاسو کلیک وکړئ. سیټینګ باندې چې کلیک وکړئ، لومړی اپشن سرچ سیټینګ د به کلیک وکړئ. چې کله مو په سرچ سیټینګ باندې کلیک وکړ، دا هلته دوه اپشنه ملګرو، دغه ډېر ضرور دي پکې. نو تاسو به دا لومړی دغه یو دا دویم ته راولئ، او دغه دریم به اول ته بوځئ. ډو ناټ آوټو پلی به یې کوئ. چې کله مو دا دوه سیټینګه دلته په دې سیټینګ کې وکړه، نو تاسو به لاندې راسئ سیو به یې کوئ. دا چې کله مو دا سیو کړه، نو زه اوس ملګرو هماغه سایټ بیا ګورو. دغه دی ملګرو، هغه سایټونه چې وله ګنده فاحش فلمونه چې پکې خپرېدل، هغه ټول بند شول. همدارنګه هر کم سایټ چې وي، دا سیټینګ پکې وکړي، دا دوه سیټینګه، انشاءالله تعالی بس دا فاحش فلمونه ټول بندېږي. نو اوس راځو یوټیوب ته ملګرو. نو موږ یې څنګه کولی شو چې یوټیوب کې یې بند کړو. چې کله تاسو یوټیوب ته دلته را داخل سوئ، نو چې کله تاسو را داخل سوئ ملګرو، مثلا یو ګنده ویډیو یا شی مخې ته درته راغله، تاسو به په دغه دریم نښان نه، دا درې ټکي سر په سر نه دي ملګرو. چې کله مو په دې کلیک وکړ، ناٹ انټرسټډ، دغه لومړی اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. د لومړی اپشن باندې چې کلیک وکړئ، دا اتومات له دې ځای نه ورکېږي، تاسو د یوټیوب صفحه بیخي صحیح صفحه کېږي. ملګرو، په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې د ګنده فاحش فلمونو نه ځان خلاص کړئ. نو ملګرو، دا وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه سوي، ویډیو د سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. که کومه پوښتنه لرئ راته کمنټ کې ولیکئ. نور مو وخت نه نیسم، الله په امان.